ښکليه ما زړګی تاله درکړی دی، خیال د امانت کوه آخر وخت دی. ولي چې رهبره د بڼو غشي، ولي چې رهبره د بڼو غشي، ته خپل حفاظت کوه آخر وخت دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د شیر زمان ثاقب آفیشل پاڼه او یوټیوب چینل باندې حاضر یو. نن ما سره میلمه دی پرېدی رحمداد رهبر افریدی، نو غواړو چې د نه ښکلي ښکلي او ښایسته ښایسته غزلې واورو. د دغې ښکلي شاعرۍ په منځ کې نه رکاوټ کیږو، تاسو ډایرکټ په ډایرکټ د رهبر افریدي سره معرفي کوو. رهبر افریدي د اول د دوا سلام وکړي او بیا د خپلې غزلې موږ سره شریکې کړي. رهبر افریدی ډیره مننه ثاقب صاحب چې السلام علیکم یو ځل بیا ډیره مننه ثاقب صاحب یم چې تاسو مونږ ته وخت راکړو. او ګرانو مینوالو بس دا ژوند دی او په ژوند کې هرنګې لمحات راځي او مونږ تاسو ته یو څو غزلې واورو. ارشاد غزل دی چې ښکليه چې رانیږ دی کړل کاږه باڼه، ښکليه چې رانیږ دی کړل کاږه باڼه او خښ مې په زړګي کې شو تیره باڼه. او ژوبل یې کړم ژوبل مړې نه کړمه، ژوبل یې کړم ژوبل مړې نه کړمه او تا چې بې اختیاره راویشته باڼه. او ګرم و محفل د ښکلو ګرم و، ګرم و محفل د ښکلو ګرم و، څومره ډېر بې واره اورېده باڼه. او وګڼه چې مړه به کې ژوندي زړونه، وګڼه چې مړه به کې ژوندي زړونه، ښکليه چې راپورته دی کړې مړه باڼه. او بیا ترېنه رهبر سر اوچت نه کړلو، بیا ترېنه رهبر سر اوچت نه کړلو، خښ یې دې په زړه داسې باڼه باڼه. او ګوره د اشنا مغلو سترګو ته، ګوره د اشنا مغلو سترګو ته، او ټیټ نه کړې رهبره پښتانه باڼه. ډېر خوندور غزل هم واورېدو ته غواړو چې دنه یو غزل بل هم واورو، او که د نه پس سره بل وي هم دواړه واوروي. او یو خو خامخا نو په ځکه چې اوس خو یو غزل شو، په یو غزل خو ګزاره نه کېږي. ډېره مننه. غزل دی چې ته چې نه کې زړه په چا باندې خیرن، ته چې نه کې زړه په چا باندې خیرن، او بل به نه که زړه په تا باندې خیرن. او ډېره ګرانه ده که زړه له ما پاک شي، ډېره ګرانه ده که زړه له ما پاک شي، د اشنا زړه دی په ما باندې خیرن. او هغه مونځ به څه قبول شي که چا وکه، هغه مونځ به څه قبول شه چې چا وکه، چې چا زړه که په مولا باندې خیرن. او زه صفا خبرې کاندم خفه مه شې، زه صفا خبرې کاندم خفه مه شې، او زړه دې مه شه په وینا باندې خیرن. او زړه چې یو ځلې شي تور نه صفا کېږي، زړه چې یو ځلې شي تور نه صفا کېږي، زړه چې یو ځلې شي تور نه صفا کېږي، او شي رهبره په رښتیا باندې خیرن. لکه څرنګه چې اور سیزي ګیا، داسې وسومه غمونو د دنیا، لکه څرنګه چې اور سیزي ګیا، داسې وسومه غمونو د دنیا. او خیر که خلک په قدر نه پوهېږي، خیر که خلک په قدر نه پوهېږي، ورته ښایم به خبرې د کیمیا. او په ما ګران دی ستا له مخه په ما ګرانه، په ما ګران دی ستا له مخه په ما ګرانه، که رقیب مې دی هر څو په زړه سیا، په ما ګران دی ستا له مخه په ما ګرانه، که رقیب مې دی هر څو په زړه سیا. او چې له ورایه د نمرمخې په نظر شم، چې له ورایه د نمرمخې په نظر شم، مخ ته ونیسي لاسونه له حیا. او هر وخت ذکر د الله کوه دلبره، هر وخت ذکر د الله کوه دلبره، چې ښایسته د آخرت شي هم دنیا. او زه رهبر به د تمام جهان بادشاه شم، زه رهبر به د تمام جهان بادشاه شم، که مې ته په زړه کې ځای کړې په رښتیا. ګرانو کتونکو ډېره مننه د رهبر افریدي صاحب چې موږ سره یې ښکلي ښکلي شعرونه شریک کړل.
تاسو ته خواست دی چې مونږ یوټیوب سبسکرایب کو او مونږ پاڼه لایک کو. تاسو ډیره مننه. دغسې به انشاءالله نور ملاقاتونو کې هم تاسو سره حاضریږو او دغسې ښکلي ښکلي شاعران به تاسو سره معرفي کوو. رهبر صاحب تاسو ډیره مننه. د تاسو مننه ثاقب صاحب او الله تعالی چې کوم د خرې ورځې خاوند کو الله تعالی تاسو له ښه ورځې ورکړي چې داسې ملګرو له ښکلي ښکلي پروګرامونه او ښه شاعران راولو.